أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أعراف دي سورة ربط او تړون مخکې سورة سردا دي. سورة انعام کې الله تعالی عقلي دلایل ذکر کړل د الله د توحید. دې سورۃ کې الله نقلي دلایل بیان کړي. مقصد بدای چې انسانانو د الله د توحید لپاره الله انبیاء را لګري دي. دا مسله پوره معنا باندې تشریح واضح کړی ده. د مخکې صورت کې الله رد کوي د دې تحریمات او ځان نه یو شی به حرام نه دی په ځان باندې حرام کی. دې صورت کې الله بیان د دې کوي چې دوی په ځان باندې جامع حرام کړی وي، خاص کر مقام د طواف کې. د صورت به درې مقصد دي. اول التشجيع بالدعوه. کله چې الله قرآن بیانوي نو ډیر شجاعت، شهامت او میړانه باندې، خاص کر د موسی علیہ السلام واقعا الله یو ګوري تشریح کوي. دویم ترغیب دی د قرآن او سنت تابعداري له چې منی نو قرآن به منی او سنت د نبی به منی. دریم به اثبات د توحید وکي، مقصد برد د شرک په دعا او په الوهیه. ای انسانانو چې کله تکلیف در باندې راغی نو یو الله له فریاد کوي. حقدار د بندګۍ چې غنۍ نو یو الله. خلاصه دا چې ولسم نمبر آیت پورې اولنې باب دی. اول آیات کې پر قرآن اعجاز ذکر کی چې دا الله حق او رښتینی کتاب دی یقیني. دویم نمبر آیت کې الله ترغیب ورکړي قرآن لا دو مقصدونه به بیان کړي. دریم نمبر آیت کې بر قرآن کریم تقاضا ذکر کی دا قرآن سره بار راغلی موږ نڅ غواړي. څلورم کې د دنیا د عذاب نه یې بیان کی. پنځم پورې او شپږم کې د آخرت د عذاب نه یې. الف لام میم صاد دې حروف په مقصد بس یو الله پوهه دی. عبد الله بن عباس ویل شي الله اعلم بمراده، دې په مقصد باندې بس الله پوهیږي. څه داغه مقصد دې زموږ په ایمان. شاویل او جنمونه د الله او چاوي د قران چاوي د سورتونو دا د الله یو راز دی. مقصد په کې دا دی چې ای علماء د خپل علم باندې تکبر مکوئ. کوي نو راشي د دې څلور حروف معنا وکړي. کوم چې عوام دی الله دعوت کړو علم لا کتاب من هذا کتاب دا ستاسو مخکې چې خود له شوی دی الله ډیر جامع کتاب دی. انزل الیک تا تنازل شوی دی. کاف ته به کې معنا د جمع. اره مسله په کې الله تفصیلی تشریح کړی دی. لوح محفوظ کې جمع لري، ملائکه سره جمع لري، بیت المعمور کې جمع لري، د نبی صلی الله علیه وسلم سینه کې جمع لري،
قاریانو سره جمع دي مضمونی الله ډیر اوچت دی انزل الیک الله تعالی نازل شوی دی اوس ادب فلا يكن الله يريد شيء استابدي سنکه حرج تنگسید دې تبلیغنا کله چې قران الله یې بیانې اپکیږي بدیل نه دا خډیر وګت کتاب دی چیرې دا مشکل خلاصيږي بل کارم نشته دې نه شو نه الله یې اڅ تنگسه بنه کوي شنه بنه خیر دی اوس د قران دوه مقصد فائدې واوري لتنذر الله شیر اور کی به په دې باندې عام انسانان لرا او ذکر للمؤمنین یاداش او نصیحت د ایماندارو لرا عام انسانان ایله د یری کتاب دی مفسرین معنا کې چې انذار څه معنا الاعلامات تخویف خلق الاطلاع ورکول ذکر یاداش اوس د قران تقاضا اتبعوا الله تابعداري وکي ما دا انزل اليكم شكم نازل شوی تاسو سلام من ربكم ساسو ربنا ما مراد قران او د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث رب لفظ کې اشاره وکړه دی چې انسانانو در تربیت کتاب دی انسان لکه څنګه چې ظاهري تربیت ته ضرورت لري خوراک او څښاک او جامې باطنیم کنا وسرت ولا تتبعوا تابعداري مکوئ من دونه سوا الله تعالی انا اولیاء د نور مددګارانو پرتبی لیکلی چې کله انسان د قران او سنت نه بل طرف باندې روان شو دلیل منی دی هغه سره الله یې صرف قران به مني قلیل ما کم ډیر کم الله یې نشي تخلی نه پوهیږي بالکل ورو سات کې دنیا د عذاب نه یې مقصد داري چې قران چا پر خودلې د الله عذاب می پیراوسته دي وکم من قريه لا ودر کرتی او کله اهلکناها من هلاک کړه دا فجاءها وبراغل غیرنا باسنا عذاب زمون د شپې او هم قائلون یو داخله د قیلولې په وخت خوب باندې ودو باسنا عذاب د شپې الله وراغه آیات دلیل په دې چې اکثر عذابونه د شپې قائلون د قیلولین دي ماسپکین مانځنه مخکې لږ آرام دی خواږه خوب باندې ودو لیکن الله عذاب مراغه چې عذاب مراغه نو څه ویلی الله مون خو ډېر لوی ظلم کړی دی شرک مو کړی دی فما كان الله انه دعواهم فرياد دوی جاءهم شکل راغه دوی لا باسنا عذاب زمون الا ان قالوا دي ټول ویلې ان كنا ظالمين ومنغ مشرکین ظلم په معنا د شرک مون خلا ډیر کمی زیته وکي شرک مو وکي ورس دعایتونه کې درو کې تخفیف اخروی د اخرت د عذاب نه یرا ورنسالن الله خامخ تپوس کو الذين داغ انسانان ناور سره الیهم شایل علی کله شی ویل رسولان او خامخ من تپوس کو المرسلین د الله د استادنا رسولانو سره جرم کړي دي قانون دار چې مقصد پدې کې دشمن لایره ده کله چې الله د رسولانو نه پوښتنه وکړي نو جانب مقابل چې قوم دا خامخا گیر شو عذاب پر راغی آیات باندې سوال لې
دلته ویلې ته پوس کوم سورې رحمان کې به وي چې نکي ته پوس دا تعرض ظاهري ابن عباس سے فرمایي چې مقامات جدا دي کله کې یو کله نه کې یو مقام کې الله پښتنه کې بلکې به نه کوي دیم د یو انسان د عمل ته پوس دبل نه کیږي دار چانه به خپل کیږي دریم د شي باندې کیږي چې انسان نو سوال وشي او دا به یې جواب وکي والله قبول کی ورسات نو جواب سوال دا خډیر مخلوقات د کې دي چې بعض خلک الله نه کې ورک شینو خامخا من بیانو علیهم فدیبان بعلم سره د دلیل وما كنا نهم قال الله شرطنا خبر ورک غایبین دا من خبر ورک نه یو چې انسان د عملو کې الله تعالی فرمایي او زر داغه عمل نه خبر نه ومن بالکل خبره ورسات کو زیره والوزن الله وذاتل چې یوم ایذن په دې ورځ باندې الحق ثابت او رښتونی لري تور بللا کوي وسو چې چاتل دنه کې برابر شو بس ځان لګټ وکړه فمن فساسو کا الله شدرنی شو موازینو دا تل دنه کې دغه په سبب د توحید باندې فاولائک خاصم د انسانانو هم المفلحون هم دوی د کامیاب موازین جمع وی دي د یو انسان ډیر عملونه دي د هر عمل به جدا جدا دوی مفسرین ذکر کوي چې دا جمع ویلې په اعتبار د انسانانو تل نه کې درندې کې په حق بیان باندې توحید باندې د نبی په تابعداري بیزه خبرو کې ځان نه بندول ذکر د رب العالمین اخلاص او احسان حدیث کې مرাজি یو چاق انسان بل را ولی لیکن د ماشه د وزر په اندازه باندې حیثیت د الله سره نه بل طرف باندې بتاقه وړو کې غوډه کاغذي څنګه توحید نډک دینو دا په یو تلګي کې خود لري ټول دنیا په بل کتابه په پیدرندي ومن خفت وعصوا اسبك شعاتا تر دنه کوي فاولائک الذين داغ انسانان دي خسروا انفسهم تاوان کې واچول ځانونه به ما کانوا به آیات نه اسلمون د دې وجنا چې د اسمن پایتونو ظلم کړي لري یې زمون دا منه شهدون انکار وکړو دویم قول باز علماء یې زمون دا منه یک فرون کفر وګي آیات دلیل په دې چې کله انسان کفر کوي انکار کوي الله به تر دې کیس پکړي ورسات کې بیان د نعمت او جواب د سوال حاصل بدی چې د مخ انسانان الله برباد کړي کې دې شي طاقت به نه الله دې زور اورو ولقد یقینا منزه ورکړی تاسو لرا فی الارض په دې اسمه کې وجعلنا لكم وبمغرزور السوز بار في عبد کی معاش اسباب د ژوند قليلا ما کم ډیر کم تشکرون د الله توحید منئ کم انسانان دي چې دی به صلی الله خبر عمر عام نه مني دي جناب الباب دي حاصل بدی د آدم علی السلام واقعا اے انسانانو د ابلیس علیه لعنت نزان ساتي تاسو د مور خپل څومره بیزتی وکړه ډیر انته ایزتا ولقد خلقناکم یقینا من پیدا کړی تاسو به مدقشان صورتونه درکړل خلقناکم انا اباءکم تاسو پلار می پیدا کی به مشروطونه درکړل د سره میګانو په شکل دویم قول لري
الله وی تاسو پیدا کړی د پلار د شانه صورت مې در کې د مور رحم کې پلار منی ال تپری ہوتا سورہ حج کې الله ترتیب راوړي ثم قلنا بمن ویلی ملائکه لرا وسجدوا لآدم سجده وکي آدم علیہ السلام لا فسجدوا سجده وکړه الا ابلیس شیطان وکړه لم يكن من الساجدين نو د سجده کوونکو آدم لا دي تویل شینات داغه ورو ساعت کې الله سوال کوي دا غنه د سجده لري وکړه 2200 د ویلې چې ته غوړم کنه خپل ځان تشکیه وکړه قرطبی لري چې اولنې قیاس اسمانو کې کړی دی ابلیس زل ورنه پیدا کړي ماغه د خټینا ور بهتر ده کنه خودول طریقو باندې امام قرطبی دارت کړی دی چې غلطه ده قال الله تعالی ویلې ما منعک چې من کړی ته چې سجده وکې سجده ونه کړه ما دعاک واجبرك ما تعالی امر کو نو ولې ونه منله دغه واستسکیا نو قال ویلی ابلیس انا خیر منه زغرهم د ادمنا وجدادا خلقتنی زل پیدا کړې من نار دور نو دار پیدا کړې د خټې صغری ویلی کبرا پټ څو د اور پیدا هغه بغوري په نسبت سره د خټې لره خبره غلطه را اور تخریب کړي زمکه او خاور آبادی کوي قال الله ورته کتشا من هاي جنت نه د اسمان نه احبط لفظ کې اشاره وکړه ذلت ددله فما يكون لك ان دي جائز تعالی راشي تو کی بدمعشی فيها پر اسمان کې فخر جوزا انك من الصاغرين يقينا تيد ذليلانو ذلیلا کته کېګا نو ته هیڅ چیرته به جنت کې شلوي خبره نشي کولای الله نه فرمانه نه وزده یو مطالبه نو قال ویری ابلیس مهلت را کمال را الهی می یبعثنا ورځ پوری چې د انسانان به روشي دي شي چې ویری شی یوم القیامه قال سروز الله نو خانه جواب انک یقینا ته هغه شانې چې تعالی مهلت درکړې شوی دی به مړ دی تحریک بشي چلی دویم قول لا شدا شوندې نه اوس دې اوسه زه خو را بار کړم لیکن صاحب بندگان مبانا نشي بچ کېدی نو قال وی ویلی فبما اغويتني بسبب د گمراهی استعمال را یا بسبب د هلاکت استعمال را لاقدن زبخ مخا کینم لهم ذیل را سب ذیل رکی المستقیم چې کمنه غلا دي تویل شي کنه د لزمنا المستقیم ابن کثیر کی معنی قران توحید و سنت ستا بندگان عثمان شرط بچ کیږي او ثم پس دینا به برازم دوی لرا من بین ایدیهم د مخ کی طرفنا او من خلفهم او درستنا وعن ايمانهم او د کی طرفنا او د چپ طرفونو من بین ایدیهم دا معنا د اخرت نه غافل کم پر اخرت نشي څوک تیراغلی دي من خلفهم دا معنا دنیا سره ایمانه پیدا کم ايمانهم دا معنا د نیکونو به بن کم چپ طرف دا معنا ودو بدل امر وکم دا اوس کوي ولا تجدوا تمندن کی اکثرهم اکثر د انسانانو شاکرین توحید والا ابن کثیر قرطبی خازن دي ټول لیکلي دي چې شکر په معنا د توحید اکثر خلک توحید والا نه مشرکین به وز الله رخوانه د امر نو قال ویری الله تعالی دل اخرج من هذا دينا من هذا من راجه دي جنتنا بد حاله او مدحوره رټلې شوی سو مندا معنا
حال ور ډیر بدی ویات ساتي قانون واوري لمن خمخ تبعك غسوش ساته بذلك منهم د انسانانو لأملأن زب خمخ اډکم جهنم منکم ساسنا اجمعين پيوزم دا قانون یاد ساته استو عملګری ټول جهنم کې پراته وي دي جنو شو آدم علیہ السلام واقعا مقصد پہ بیان دینا انعامات ہو ویا آدم اسکن ویلی مونږ یا آدم موسی ګان ته او زوجک او استادانا وی جنت کې وراک کوي منه شتما چردم چو خوخی بقره کې ویلی وکلا څنګه الته کې تفصیل مرادونه ذکر ویلی راغادل فراخه ویات ساتي ولا تقربوا نبنج دیګه هاذه شجره دیونه لرا فتكونا كن شيبا من الظالمين دا غشان شد حد نووري كما ونه علم الله لدي اگر مفسرین به تقریبا نه اقوال ذکر کړی دي علم الله لدي ځکه الله رسول ته نه لیکړی دی وسوسه واچولا لهما دي دوار شیطان څنګه وسوسه واچولا څوک دې ګټ له وروغتو چې ویل چې کړه دې جنت مراوتونو په دلاره کې اردو ویلي دریم قول چې دل الله دومره طاقت ورکړي چې ناس مګه کې بر اسمان کې مسړې ګډوډ کی امتحان ده ول الله دا طاقت ورکړي دي ظالم لا یو خلا موږ ازمه کې شولې بل زمون پرېت الله له خوند ورکړي دریم چې انسان شریع اسکار استعمال یو دې کې د عالم د پاره د عاقبت دا شو چې کار کړو ابلیس له ما دې دوړ لره ما هغه څه په کړې شوې دي انو ما دې دوړ نه من سوءاته ما دې اندامنا شو کوئی کار کړ الله تعالی علم مجور شغی ویل چې دې کار کول طبعا انسان بد غني جامع تلړ کول الله ورته ویلو کدا مچرده او خاړو غره جامع هم لري کیږي وقالو ویلی تاسو نه من کړي ربکم رب ساسو ان هذه شجره دیوننا الا ان تكونا مگر شی په شان د ملائکو او تكونا یا بشی من الخالدین د شفاعت کیدون کنا او معنا د بل په بری جنت کې همیشه پاتې وای ملائکه سره هم صفت دایمانه کم وظرف چې داوی دا بټول استوش او قسم مرته وکي خاصه کې معنا د قسم ادم علی السلام وی چې انسان بشر ته په ناروا باندې قسم کوي نه کوي انی یقینا ذشم لکما تاسو دعا لرا من الناس حين يم خير خواننا آیات دلیل بدی ظاهر کې عنوان پیش کې واقع نفس امر کی سوران نو څه چره وکړو پس کا تکړه ابلیس تا دواړه الله په دوکام دله کې معنا د ازل دیم قول لري کته کړه طاعت نه معصیت لا یې د اوچت مرتبه نه لاندې انبیاء خو به ګنا نه کې منا خلاف اولا کار وکي فلما ذاق الله شکر وسکو دې دواړونه عبادت له ما کار شو دې دواړو لاره دې اندامونه وتوفقوا شروع شو چې تاول علی ما بقل زمانه من ورق الجنه جنت پانی دنه بس ظاهر معنا مراد ده جامع تلل چې ویلي عیبونه راکار شو کینه د مشکلاتونه ده ابو حیان لګری چې د قران د ظاهر نه خلاف ټیک ده کله خلک وایي چې سورۃ طه کې ویلي چې نه به یخنی کېږي او نه به ګرمي جوابدار خو شرط پکې دا چې دوی به داونه خوري نه کنه مې وي کړي چې او قانون بس مسله شرط ختم موجود مراغي आवाज ورکې د دوړ ربهما رب د دوړو
ايماني منکړي ان تل کومه د دې وننه تاسو دې ونه منه منکړي واقل لكم وما تاسو ویلي یقینا شیطان لكم هذه سوز پر عدو مبین دشمن خارا دم ویلي نو من ویلي مو شربینی بیا ټول واقع تفصیلی ذکر کړي دی اوسویل چې زمنګ بل زیات نجات نشه سوا د الله نه دا الله دې انسان تسلی ور باندې کی نو ویلې دې دوانو ربنا یا رب زمون ظلمنا انفسنا ظلم مکړې دې په خپل ځان باندې دلته سکته را انفسنا په سوري سکته سمانا سړی چې کله خبره کوي جړغونی ربنا ظلمنا انفسنا آدم علی السلام چې دې پر راوړل شو نو یې جړاونی والله وای دا مری بند شو ډیر انتهایی عاجز حالات دي سوره بقره کې ویلو چې دا کلمات هغه کلمات دلته مراد شو کنه د قران تفسیر په قران راغی چا یې په عرش باندې لیکلی لا اله الا الله محمد رسول الله علماء په باندې کلام کړ عبدالرحمن په نام یو رویه کمزوري وان لم تغفر لنا وكتب ما فينا كمن لرا ورحمنا كي من بانين بخم خاش من الخاسرين تاوانينو تان بوكو وزل امر قال اهبطوا الى الله تعالى چکت شی بعضکم بعض استاسو بعض نور لرا عدو دشمنان دي عدو مفرد راړو په اعتبار د لفظ بعصو ادم او حوا له الله مرکو ادم حوا ایش شیطان ادم علی السلام داغه بیبي مو تاسو به کیو غره وسوي شي وخت د پاره به براوزي ولکم فی الارض اشتر استاذ پاره په اسمه کې مستقر زیاد ارام متاع و مزید الى حين تر وقت برته بدر اولم ابن قیم سے بیرکلی مفتاح دار السعاده کی وی در تک دنیا یو خدای الله امرو بل دې لپاره جنت او چت مرتبه په عمل دی عمل دلته کی دا ماده سلمانی وای نو قال الله تعالی ویلی فی عبدی دنیا کی بوشی کی عادتا و فی اتموتون و به عمر کی گئی و من تخرجون و یدین و بیر اشتری کی گئی دوباره ژوند زمون کو دنیا کې عام سطحه کوم انسانان چې دا خبره کوي چې عیسی علیه السلام ژوند دی بر دی بالکل ژوند دی خو لیکن عام انسانان خبره نشو شي دي هغه خاص دی دي جنونو سو شرط کوي یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا یقین پیدا کړی دی علیکم متا سبحانه جامع انزلنا معنا خلقنا قرطبی سعید ابن جبیر معنا کړی انزلنا معنا د خلقنا معنا اسباب من برابر کړی برنه بارانوش لاندې ایسه به انسانان درې جامو د پر تنظیم برابرې لباس جامه چې پټ کی ساسو اندامونه ورې شنو زینت ته جامه کې بدري صفاتونه نه نری تنگاو جوخت بدن پوري ولباس التقوى الله جامه التقوى ذلك خير دا غره دا لباس التقوى څه معنا هغه جامه چې شریعت برابر وش یټی دی خو ظاهری جامې برابر کړي الله یې اصل کې تقوا او رضا کې پیدا کړي باطنی جامه شریعت برابر ذالک من آیات الله اذا تنخذ الله تعالی نه دی لعلهم یذکرون در بار چې نشد والی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پرسات او صدب ابلیس موانړی تاسو مور خپل را بار کړی تاسو ګډوډ نکي آیات دلیل په دې چې قران انسان له مضبوط شه کلک شه دشمنو پیژنه
یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام گمراه دین کی تاسو شیطان کما اخرج لك څنګه شراوی سمور پلار ساسو من الجنه دې جنتنا آدم علیہ السلام او حوا اې دې جنتنا بار کړل ینځو معنا دې شروع ده وی سی ابلیس انو ما دې دوړ نه لباسو ما جامل دې دوړو عاقبت دا شو شوې خودل دوی لړا سو اته ما دې اغان دمونه یا دو خودل الله دل خودل کړو اوس وجه بیانې انه یقینا د ابلیس یراکم تاسو ګوري دا او د قبيله من یسو بداسه طریقه لا ترونه چې تاسو نه ګورئ په شکل اصلي د دې دشمن نه خبره قوي بیداری دل پکار دي ګډ وډم نکی ان جعلنا سر جواب سوال حاصل بدای شیطانان اصل چا ملګری دي جواب ان جعلنا یقینا منگر زوري شیطانان اولیاء دوستان للذین انسانان لا یؤمنون شیمان لري ورسات کړه د دې په دلیل دیو بربند باندې طواف کو نارینه وسنانو کچا به دې پښتنو کړه چې دا ولی تاسو کوی دا طواف وزمن پلانونو د شامل کړي هم الله په دې باندې امر کړي اوس الله دا دروغ وای و اذا فعلوا الله شکلو کی دا کار فاحشه یو کار د به حیاي بربند باندې طواف قالو دلیل کی وای وجدنا علیها ابانا من دکړي پر خپل علماء او مشران اسمه مليانو دا کار کړي او بل دا خبر مشرو کی چې والله امرنا بها الله موږ په دې باندې امر کړی دی بربند باندې طواف کوي قل سره اول گزار دی بربند ګرځیدل دا به حیايي ده الله اچرته به حیايي امر نه کوي ځکه الله ډېر غیرتی دی قل من هو ان الله لا يأمر بالفحشاء يقينا الله امر نه کوي به حیايي باندې اتقولون على الله ما لا تعلمون تړي په الله باندې هغه څه علم نه لري دروغ مور ویلي قل سرا زم جواب دی ویل چې کله الله پر به حیاي امر نه کوي او څه باندې امر کوي جواب قل ورته وایا امر ربي امر کړي رب سما بالقسط بالتوحید واقیموا بدی خبر باندې چې برابر کې مخنا عند كل مسجد بخوا د هر جمعات کې دریم ودعوه ورحمت شو وی الله تعالی مخلصین له الدين په دې حال کې چې خالص کې الله له بلنه او आवाज یا الله مدد دې خبر باندې الله امر کوي کما کې کاپ معنا دې دي څنګه الله تاسو پیدا کړی تعودون هم نشي برازي کیفیت کې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د انسان نه اضافه نوکان وکی وختو څومره چې پریوتی دا وټول الله وسره یوځي کی به د الله مخله ودري کوم شکل کې به انسان ولاړ اوس تقسیم د انسانانو د اقسام را فریقا یوړل دا هدا چې الله دې هدایت کړي دی او فریقا نو بلړل دا حق علیهم الضلاله ثابت شوی په ګمړی انهم یقینا دوی نیولې دي شیطانان دوستان من دون الله سوا د الله نه ويحسبون وغمان کوي انهم محتدون چې دوی سم لارو اولادي بدې انسان همیشه بدعت کوي خلق رضا کار کوي چې من کار د نیکی کولی کې را ګمړی ابلیس ته کنه سړی شرمای او سره د شرک فعلی وی اعتقادي یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام خذونی سیزینتکم دا خپل ډول عند کل مسجد په خوا د هر جمعات کې جمعات چې راځي ځم برابر کوي د دې وجنه رشید احمد صاحب لیکلي احسن فتاوا کې چې کوم انسان همیشه د کار په جامو کې مونږ کې وردا مکرو دی دې کله کله کې وشي الله چې جمعات راځي ځان ډولي کا عبد الله بن عمر یو غلام له نافع منځو کې سرتور سره ورته وی ویل کړي او بادشاہ مخله ورته ځان برابر او کنه او د الله مخله ځان کا برابر کا
انسان باید څه پسر کی لیکن که وسړي سرتور سره وکي منځ شو وجه دار حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم عمل داري یو لنګ کې هغه منځ کړی یو لنګ دمانه صرف لنګ نور لڅو او کلو خوراک کوي واشرب اسکل کوي اسراف منع کوي ولا تشربوا من الشرك کوي انه يقينا الله تعالی چې لا يحب المسرفين شرط من نه کوي دا غزيته کوونکو سره حرام ورسات کرد دری حاصل لري دا کوم شی ان شاء الله سوزه پر حلال پیدا کړی نشه حرام کړی دلیل خو پیش کوي ګران دلیل نشه نو وځه حلال دي حرام نه دي قل ما نو من حرم چا من کړی دي زینت الله ډول د الله حرم معنا لغوي کم زینت التي اخرج العباد شلا رسل دي خپل بندگان لرا والطيبات ومزيدار من الرزق رزقنا قل ورتوا هي للذين امنوا دا به هغه چاره پاره ایمان راوړي په دې ژوند نه وي کې او خالص به یوم القیامت فرض قیامت اوس هر څو خوري هر څو کې شمالي لیکن پای دنیا کې دا به خالص مؤمنان لري بل څه دي استعمال منش کوي به استعمالي كذلك دقشا من بيانه آياتنا احكامات لقوم يعلمون قوم لشهلم لريم دي ویلي چټي دا حلال دی دا حلال دی دا حرام حرام بګلت شي جواب قل ما نوايا انما حرم يقينا بنكړي رب زما الفواحش بحيي شينا كم چې کار دي داغه نه حکم چې پټ دي ما ظاهر منه وما بطن زنه حرام کړی را دیو جن د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اصول فقہ دا دي تویل شي نه د افعال شرعیهونه هیڅونه قرآن او سنت هم نه راغلي نو دا زنا به زموږ عقل بد غنل شي دا ناروا ده حسد ناروا ده شراب والاثم ودقشان غنا چې الله حق په تلف کیږي او هغه غنا چې مخلوق حق بغیر الحق بغیر د حق نه اسم د الله حق برباد شي باقي کې معنا ده مخلوق حق دریم وان تشركوا شبر خداران جوړ کړي بالله د الله سره ما هغه څو چې الله نه نازل کړي به دې په معبودیت باندې سلطانن دلیل آیت دلیل په دې چې دا عقیده د پاره مخامخ دلیل موجود د قران او سنت نه قرآن و سنت نے یا دلیل بیر سر دلیل لے رہا وان تقولوا شونو یا اللہ فاللہ من ما آغس لا تعلمون چا علم من نشتام ورس ہے کہ جواب دے سوال حاصل دارے چا ارکر دا ټول انسانان دا اللہ مخالفت کی نو عذاب ولی پین رہی جواب وقت نه دے پورا چا وقت پورا شو عذاب له ګورا ولکل امه نو د هر یو ډله د پاره اجل نیټشتا فایزا جاء اجلهم چې نیټه راشي نه ورسکی یو ساعت ولا استخدمون نه مخکشي مخکي خلون ولې ویلي دې مخکې فعل د پاره یا عطف دې په مجموعه اذا جاء باندې یا جاء کې معنی د خروبا ورسات واسترغب اتباع رسول الله یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام اما یاتینکم کراغتا سر رسولان منکم ساسنا رسولان ساسنا رالل دین خو معلومی چې رسولان آینده زمانه کې مرাজি او حالانکه آخری نبی محمد صلی الله علیه وسلم دی یو جواب علماء ذکر کړی چې دا بمراشي سرور سورته نور کې هغه وخت کې دا مسله الله وکړه چې کله د آدم علی السلام بچی لانه اسمه کې راکاته کړه دا خبره اوس نه ده خو نه ده ابن جرير دینداری کړي چې دین مراد هغه په خانه حال
الله تعالی دا ټول مخلوق پیدا کړ خپل ورغوي کې بیا ورته خطاب وکي چې بیان ایب علیکم بتاسو آیات ایتنا زمن ومن اتقى نسوش د الله نو یریدو واسلا اصلاح عمل وکړه فلا خوف علیهم يرم بیني ولا هم يحزنون بغم کوي او جانب مقابل لیرا ډیر انسانان نشي دین د اسلام منی نه بلکې قران او سنت رد الله یې سزا واوري والذین انسانان كذبوا بآیاتنا شدروغجنی کړي دي زمونږ آیاتنا واستكبروا لوی کړي وانا دغینا اولئک اصحاب النار داخل دور ولادهم فيها خالدون او دی ور کې همیشه پاس آیات کې فمن اتقى تقوا مبارک من ویلي دلته به ویلي كذبوا مخيال الذين تقوا ولا كم دي کنه بالنسبه سره دي نور الله ورو سات کې زجر بل افتراء دی به ویل چې دا موږ له پلاني حرام کړی دی الله برادو کې دی په دلیل حاصل ادارې چې چا سره دلیل موجود نه یو شی حرام کی دا ډېر غټ ظالم دی فمن ازلم الله یسوک دی غټ ظالم ممن افترا دا هغه چانه چې تړل کوي الله په الله باندې دروغ او کذب بیااتی یدروشن غنی آیاتنا د الله کذب معنا تکذیب کی آیات کی درې قول دي یو آیاتونه د الله برباد کړ ویم د انبیاء معجزات نه مني دریم د الله قدرت نه مني نو اولئک الله د انسانان چې وبرشي دوی لره نصیبون دوی سره کتاب تقدیرنا من الكتاب کې معنا تقدیر ورسات وشرط د شرک الدعاء ملائکه چې کله روح ته اخلي ورته بوج استاسو معبودان څه شو ورکشو کنه حتا تردی پوری اذا فا وقت جاءتهم شراشد الى رسلنا سائز من وجنوي وفات کئ قالوا سبردوي اينما كنتم تشوا غڅو چې تاسو تر آمدت شویل من دون الله شواذ الله نه قالوا دی بوئی چې دلوا عن الناس من ورکشل نکان خلق اخنا خبر و وشهدوا کوي بور کی اعلی انفسهم بخبر ځانونو باندې انهم بدی خبره یقینا دوی شری کافرین او غیر مسلم بس بخبر به اقرار وکړي ان کافر عرب متل کې ان شاء المرء يخرج باقراره سړی بخبر اقرار نیول کیږي اوس د قیامت حاله کله چې دا مشران ورس اور داخل چې بنسبت سره کشران نه کشران وې الله دا مشران برباد کا دي من غرق کړو دي مليانو غرق کړو دي پیرانو غرق کړو چې موږ به د دین ناړه ورو په بل طرف باندې نو قال ابو ان شو ادخلوا داخل شيء في امم فاعدلوا کې قد خرج تیر شي وی من قبلكم ساسن من الجن والانس پیران انسانان په نار د اور کې زور کېږي قال کې معنا ده یقول ده انده زمانہ کې بووي او چونګې د الله تعالی کارونه چې انده زمانہ کې دي د شي ثابت دي ته بدا ګمان کې لکه په خاص زمانہ کې چې شوی ځکه الله خو الله دی کلمہ هر کړه الله دخلت امه چې داخل شي وړلا لعنت اخذها لعنت وي فريق المسلمان دي تر دې چې راځم شي بیا جميعا ټول په اور کې نو بو یا ولن ورسنی دی اولن مبارک ربنا یا رب زمون یعنی وړل بو دې دوی مبارکي ای زمون رب هؤلاء دي انسانانو ادلون من گمراه نو ورکه دوی له عذاب چر من النار دورنا الله به جواب کې شیوا دې تاسو نه هغه نه ټول له چر عذاب دی نو قال هو الله تعالی لكل دار شخص پاره د چند عذاب دی ولکن لا تعلمون مگر تاسو پوهیږئ نه مشران به سوی کشتران نبی جزې ورکېږي به شرفو موږ سره سکوتا کې ډنډې منډې نه وي
من به تاسو ویل کفر او شرک تاسو به شي بالکل منو تحقیق هم نکوه. وقالت نوبوي اولنی د بل بارکی فما كان لكم ننشتا سفار علينا من فزن صغرواله تحفي لنګرو فذوقوا العذاب ان وشك عذاب ما كنتم تكسبون فسبب دا کسب چې تاسو کړی میش غلط کارونه هم کړی دي. ورسات کې وش الله تعالی تخویب اخروی ورکی حاصل به دی دا جهنميان به هغه وخت جنت ته داخل شي چې کله وکړو هغه دستنی د ګندلو دستنی بری سوري کې دنه نوځي ايدان نوځي معنا بالکل نشید دی. ان الذين يقيننا غ انسانان كذبوا بآياتنا چې دروځنی ګڼلې اسمنګ آیاتنا واستكبرون حولي کړي دی غینا کلو بنکړي شي لهم دوی لرا باب السماء دروازې د اسمان دې ارواح ولا بلکې دې ارواح چلانه شي جن لوي دا خو یو مسله ده. ولا يدخلون الجنه وداخل بمنشي جنت تر حتا تر دې پوری یلجل جمل شنه نوشي دا خو الله وي په سوري دې ګندلو دستن کې ګندلو دستن دا دې په سوري کې ذکر وکړنه نو وته په داخله لار جنت دا خو نه نوځي ګره. دیم قلباس مفسرین ذکر کوي چې دې مراد مضبوط راشي کېبل مفسرین لیکي آیات دلیل په دې دا مشرکین مدوم رغړ غړ شرک وکارون دلتا وکذالک الله اذا قشان نزل المجرمين من جزاء ورکو مجرمون لرا وسنور تخويف لهم دي انسانان لرا الله من جهنم دي جهنم محاد فرشنري ومن فوقهم ودفاس الله غواش برستني حاتل اورواني لاند فرش پاس بلستن ټول جهنم د اور ده. قران کې الله فرمایي فی عمد ممددا دور په پوره په دې کې به اور ده نه کم اقصر او دا اور ده بن کم حال کې براګيري داخله. وکذالک الله اذا قشعنا الظالمين من جزاء ورکو ظلم کوون کولرام وزير جانب مقابل الله والذین آمنوا اغه انسانان چې ایمان راوړو وعملوا الصالحات وعمل کړي د قران او سنت برابر موږ مکلف کوو یو نفس الله وسع مگر خپل وشي پوری دي ته ویل شي ادخال الهي اصل کې جواب پار د سوال مقدر دا کافر چې الله خبر رات پر کې دي شي د وسره باروا آیت کې الله جواب وکړو چې زه د خپل وسنه سوا په سړي باندې بار نه شم. اولئک الله ایماندارونه کمل انسانان شری اصحاب الجنه خواندان د جنت دی هم فيها خالدون دو به پای کې همیشه. ورسره کې جواب د سوال دي مؤمنانو په دنیا کې وبسل ټکریم کړی دي جنگونه طبعا کینی اوران اشتا اب څنګه الله یا غار څو باسه نزعنا کما نه دي شلو لری بکومنګه ما غصفی صدورهم شدی پسینو کړي من غلن کم خفغان غم غیر اختیاری جګړه مګړه شراغره وا تجربه یې به من تحت امدوی تصرف لاندې النار نحننا سوره محمد کې برای شیغا وسوی جنت داخلي دل دا ګور ډیر لوی نعمت ته شکر وباسي. وقالوا ذيبوي الحمد لله يټو صفاتنا د کمال الله الذي الذي اغى الله هدانا لهذا شو رسول من دی لرا وما كنا نو من شو رسول لولا ان هدانا الله وشرت من الله لید الله مولید نه وکړي لقد جاءت يقين راغلو استاج ضرب زمون بالحق فرشتي ومن هدایت تابعداري کړي وا اوس نه داګانې شروع شوې आवाज وکړې شي دڅو دغه جنت چې الله تاسو په میراث کې درکړل شو بما کنتم تعملون تاسو د عمل د وجه جنت کې معنا د پټوالي دا دام د الله په نعمتونو باندې پټته میراث ورته وری میراث انسان لاسان راځي جنت هم د خلکو لاسان راغی هر انسان جنت جهنم کې برخه ده
چې وسړی جهنم نه لاړو بل جنت لاړو دي جهنمي د جنت برخه اغله میراث کې الله ورکی د اق جنتی د جهنم برخه دی بل الله میراث کې ورکی دویم سوال کنتم تعملون معلومیږي چې عمل کیږي جنت له سړی داخلي کې په عمل حدیث مسلم کې ورځي الله پر رحم جواب داري نفس داخلي دل چې دا الله پر رحم باندې حالت به درجه وغیرہ دا چې دا عمل د وجنه وسنه دا ونادى الله يواسبو کی اصحاب الجنه جنت والا اصحاب النار اور والا لرا ان تفسیر دې داله قد وجدنا يقين من ذكر ما وعدنا ربنا چې موږ سره وعده کړو زموږ رب حقا یقیني فهل وجدتم ايتاس من ذكر ما وعد ربكم چې کوم وعده کړی شاو رب حقا یقیني موږ سره خوش الله وعده کړو جنت ته مزيري حور غلمان نو کوم ملاو کړو استوسن قالوا نعم دی وی او نو اعلان بو کی اعلانون کې بینهم د ما بین کې ان لعنت الله علی الظالمین چې الله لعنت دی پر ظالمانو هشام بن ملک له شوی ویلی وته ملازان نه پوي هغه ویلی ملازان لسره ویلی شي دا آیت ورته ویلی ني سابي او شورا پر وته تاوس ویلی ودا خو نفس مړای بارک آیات ویلی کچیرته یقیني اذان الله کی اعلان کینو به بس صورت حالي دین انتهي سخت دا ظالمان څوک دي الذين انسانان دي چې خلک بن کړي ان سبیل الله اذ الله دلاره ويبغونه ولټي غیر ری وجن کوواله شبحات صحیح تصویر د اسلام نه پیش کول دې سخت مقابله او مبالغه دې کول دویم په لار باندې ظلم دی کنه لار مو پر خدا په بل خلاړی دریم صفته وهم دوی چې دی بل اخرته پر ورځو سنې باندې کافرون او انکار کوونکی وبینهما حجاب منس کې پرده ده وعلى الاعراف لا بده بر غونډه باندې رجالون څه سړی دي يعرفون چې پیژنې کلن اړیو په خپلونه قوم دې مراد هغه انسانان چې نیکی او بدی برابر ده چې کله جهاد فرض کفایي بغیر د مور او پلار دی اجازه نه لاړ شي هر چی پر ځین دی دغه به اجازه نشته आवाज بوږي اصحاب الجنتی جنت والا ان سلام علیکم چې الله سلامتونه دی پتا سو لم يدخلوها عرف ولا داخل دي جنت لرا وهم يطمعون او دې تملړي چې موږ به داخل شو امید ده چې الله وموشي دا دروس نه دي داخل اوس لږ جهنميان وګورئ وایزو په ټیم چواړولې شي افسارم دي دا نظرونه تلقا اصحاب النار په طرف د اور والا مجور شغي ویلي داخله په مخ نه اړي حضور به اور واړي ملائکه دې خدا مو ګورئ نو قالو هو ير د وجنا ربنا يا رب سم لا تجلنا مگر سوا مال قوم الظالمين د ظالم قوم سلام ظالمان ممک الله وش عرف والا دې له आवाज ورکی ونادى من आवाज وکي اصحاب الاعراف عرف والا رجالا سړولا يعرفون من شدي بيجنا يپنا خود دی قالوا ردوبوا شما اغنا عنكم دا بنکړه تاسو نه جمعکم تاسو اعمال جمعکم انا ټولګي ما کې دوه قول دي نافيه یې استفهاميه تاسو اعمال غټل تاسو غړلې اي شکارونه کې پیدا درنکړه وما كنتم تستكبرون شکم تکبرم کو وش دې بارک دا وي تاسو خو چې اعراف ولا الله جنت ته داخل نه کې الله ویلار شي اها اولای هؤلاء اسم اشاره ده دې مشار له دا اعراف ولا دي ایا دا خلق الذين انسانان دي تاسو
قسم وکړو چور باندې کې دوی الله تعالی برحمت رحمت ادخل الجنه داخل شعرا فلا جنت لا نبي ير په دې باندې پتا سمونه ولا انتم تحزنون بغم کوي ورسي جنت ورشي وسور والا جنت له سوي ګوبر आवाज وي سختګي دا حال بیانې ونادى وازبكي اصحاب النار دور والا اصحاب الجنه جنته لرا نافذ علينا چراتو کې په موږ باندې من المعيوب او مما يدعسنا چې کوم رزق تاسو الله درکړې لري دلته عبارت القرور زړه ډوړی یوې خرو یا هغه چې کوم رزق تاسو الله درکړې شربتي نو قالوا يبوي ان الله يخن الله بن کړی دا علل کافرین بغیر مسلمون حرم کې معنا له غوی مراد ده بن یعنی اصل کې تحلیل او تحریم په دنیا کې دا کوم انسانان الذين اغ انسانان چې نیولې دینهم د خپل دین لحمن لا یمشغلا ولا ایبن او ټوکې یا لحو لعب دین خپل دین جوړ کړی دی مشرین به بری کې بیان کړي لایب ماشومان راځه مشټو کې کوي سبيزي قران کې کوټه نه لحو على نفس مشغول ته امام علوشر علمانی کې لګي شډواړې یو شی دي څوګې دي ځان بندول په هغه څه پیدا پکې نه زر خوشالیا سره ول په شي خوشالي پینې راځي وب معنا دې دې وغرتهم زګه دوه کړي ودوی لره حیات الدنیا دې ژوند نه وي پلیو منو چې موږ ته یادو با شو دوی لکه څنګه چې دوی دی یاد استری لقاء مهم هاذا ملاقات دوره دې شداده دوی پای دنیا کې شک کړو چې دا نشته جزاء من جنس العمل نه کنه چې دوی شک وکړي الله یې موږ هم پرې خودل وما كانوا بآياتنا يشهدون کوم انکار کړو ورسره کې ترغیب دی قران لا ولقد يقينا لا تکړه موږ دوی لره به کتابین په کتاب به متفسری بیان کړو ولا علم سره علم هدن هدایت دی رحمت دی قوم یؤمنون ایماندار قوم لا اوس دنیا د عذاب نه یره داخله انتظار نه کې مگر د قیامت هل ينظرون داخله انتظار نه کې مگر د حقیقت د قیامت تعبیر هدا معنی د حقیقت د قیامت یا د انجام د قران یوم باورز باندې اتی الله شراب شی قد قیامت یقول الذين انوبوا یا انسانان نسو چې د اسلام من قبل وړاندې قد جاءت رسول ربنا یقینا راغلی استعذ رب زمون په الحق فرشته هم یې تکذیب وکړو راغلی خو موږ ونه منل فهل لنا يشتمون د پاره من شفاعت او سفارشین چې وکي زمون د پاره یا واپس پېښو فنعملا عملو کو غیر الذي شوارا عمل نشي مون کړي دنیا بلال نشو چې خوري عمل نه وکړو وش نتیجه قد خسروا الله تعالی کې غرزول ځانو نه ودول ورکشوان هم دینا ما كانوا يفترون اس چې دوی ځان جوړ کړی دي یا کسی دی یاد وته اوس عقلی دلیل حاصل بدای د زمکو اسمان پیدا کون کې څوک دی الله تحلیل او تحریم من دمانه ان ربکم یقینا دارفساس الله دی الذي الله خلق السماوات والارض شاغ پیدا کړی اسمان او زمکا په 6 ایام په اندازه شپږ ورځو ثم استوى على العرش به برابر شو په عرش باندې دا الله صفات شربینی بیا هغه شربونه رد کړی دي چې استواب معنا د استولا زه تحقیق شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی درې مو پنځم جلد کې به ذکر کړی مختصر کتاب العلوم امام زاهبی یو شماره پټي داشپا به ورځ باندې به طلب کوي داشپا د ورځ لره حدیث سندر پتا جلته والشمس نور پیدا کړي ول قمر اسمه او ستوري ټول تعبیر به امر د الله په امر رد شرک الخالق
الا له الخلق خبردار دی الله له اختیار د مخلوق دی او امر د ټول کارونو نکسي لکی وکم سره چې شاکر ساتي چې الله په مخلوقاتو کې یو مخلوق لا چې عیسی او برخور کړی دا ودا سره په قران باندې کافر دی بلکې د ټول شي نسموار یوازې الله تبارک الله پیدي ورکول والله دی الله تعالی یدائم دی رب العالمین چې مخلوق ټول مخلوق تربیت کوونکی دی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وشرط شی فی الدعاء مقصد بلې کې آداب ادعو روب له ربکم داخل رب تسرعان ډیر پاجزه او په پټه باندې ولا تعبدوا عبادت تجاوز مکوا انه یقینا الله تعالی مننه کې تجاوز والا سرا چې دعا مغواړي چې الله د حکمت مخالفي بدعت پکې مکوا چې کوم ځای کې جهر اشاره وکړي کړي مې کوا بلدل ولا تفسدوا فساد مکوي د اسمه کې ور شریستانه په توحید روب الله تعالی خوفن پیر چې الله ردنه کې او تم بل ان شاء الله قبول کې یقین رحمت الله نشره من المحسنین تقوا والا کوم انسان چې خالص عمل الله لپاره کوي بل عقلی دلیل ورېز الله پیدا کی په بوجري سوچاره چې الته وشکاري دا بارانو کی پای باندې شینکرا وټو کی دا ټول پروګرامونه چا کړی بندګیم د الله په کار ده وهو الذي الله زاد يرسل شرالی عبادنا بشرا منازل مخرج خپل رحمت نشه باران دی سورج را پیدا کی سورج وشلی سورج یو د بل پاسه کې چې باران روباسي حتا تر دې پوری شروشت کې صحابه نوریس قالن درنا نسقناه به وچلو موږ سکلو کو له بلدن هغه کار لره چوشکاري والے ورز را پیدا شي کوم علاقه کې شوي وشکاري ان تر باران تنظیم څوک کوي فانزلنا من غره بالماء بدیو باندې او باسبي پرې باندې من کل الثمرات هر قسم میوه كذلك دق شام ربا شمړي لعلكم در بار تذکرون شاید کې قیامت و چې دانه دا زمیدار په اسمه کې واچو دا دبرن الله بارانو کو د دې باران په وجه باندې دا و چې دا نشتيغونه چاره وست دق زور ورو یو ورځ موږ تاسو دا و چې چړډو کې ترکیب به یې خپل ځان لبه ودري وشو دوه قسمه مکلا باج ډیر اصل خیزه مزیدار کې اساس ورکی او باج خراب از مکلا صرف اسی زور راوټ کوي زوس قران چې بیانې کې پشان د باران دې باران دې پیدا امره څخه خلک ومني کې صعبونه شروع کې عزت کې راشي ول بلد اخر مزیدار یخرج الله الى وجه نباته دا شین کې به اذن ربي په امر رب ددا والذي وازمك ابو سمانه چې خرابي لا يخرج نلو باسي مگر ابي پیدي بوټي نه کدن معنا به پیدي چیرې ویل شو زوس كذلك دقشا من بيان آياتنا لقوم قوم لا يشكرون شكر نکار اخلي شکر باسي دي جنوسوس سلور واقعات به ذکر کی نوح عليه السلام هود عليه السلام صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام د اړو نبی په واقع کې درې خبرې آشنا خو پرې ده یو دعوت د توحید ورکړې ده یو منکرین رد کړې ده دوا عذاب راغی درې لقد ارسلنا یقینا لګره ده نوح علیہ السلام خپل قوم ته د نبی صلی الله علیه وسلم تشبیه نوح علیہ السلام سره زیاته ده وجداله نوح علیہ السلام دا قوم بود فرس شویدم نوح علیہ السلام باندې ډېر تکالیف راغلي او پدم راغلي فقالت شو يا قوم اسمع قوم دي ویل شي ادب
دای شکل دعوت کې نرم لهجه به استعمالي اعبد الله خاص کې بندګي الله لا مالکم من اله نشتا سوا الله نه غیر بل ان اخاف یقینا زیرګم پتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب دور شي عظیم شان دا اې لري شي قیامت عذاب روان دي ورسره کې د قوم جواب دا جواب د سوال دی قوم منلو قوم نه منلو بلکې قوم سویل نوح علیہ السلام له مړ ته ګمراي موسی خبره نه منو آیات دلیل لپاره دای شکل دعوت کوي خله بدل کنسل کې جدا جدا الفاظ بدل استعمالي کړه یو کلبل دا به صبر کوي نو قال الملأ ویلې دي قوم من ویلې دي مشانو من قومه د قوم ددنا ان لنراك يقين منغور تامن في ضلال مبين فكار گمراهي کې ته کومه گمراهي ته موږ لوي چې دی والله اطاعت دی والله بندگی اوس هغه دفاع وکړه پر دفاع وکي پر شي مقام پر دې بهنا قالوا يا قوم اسمع قوما ليس بي ضلال نشما باندې گمراهي ولكنني مگر شيم رسول رب العالمين دخوانا تنوین د پاره تعظیم ډیر اوچت رسول دی صلی الله علیه وبلغوا كما نادى رسوله زرسوم تاسو له رسالات ربي پیغامات درب زما خیر خويكم لكم تاسو له ويګم من الله د الله رخوانه ما پاسش تاسو نه پويږئ آیات دلیل لبدي انبیاء ورشکم علم دغه په وحی الله لګره ورسات وسر باندې رات کوي دا اوس تعجب خبره نه ده چې تاسو په ملګرو خاندان کې وسړی راغی د توحید دعوت شروع کې تاسو رات کوي اي تاسو تعجب کوي ان جاءكم ددين شراغ تاسو رزقوني یاداش من ربكم مساس ضربنا على رجل بيشربان منكم ساسنا لينذركم تاسو لري درکې ولتتقوا شويرګي ولعلكم ترحمون در پاره چې پتا سو باندې رحم وکړي شي آیات دلیل پدې چې کوم یو سړی د محمد صلی الله علیه وسلم خبره مني یو د باندې بد الله رحمانه رحیم دا تقوام ده دې ویل شي قرآن والا ورسره کې اوس قوم تکذیب فكذبوه فاستكذبوا کې دلته دي قوم دغه پنځینا او نجات مور کې دلته او الذين اسو چې سرو فل فل کې کېشته یش په تکسان یشپګ یاتیا درې لوري نه درې زامنو شپږ کسانو ټول کله مسره جوړه نو قوم څنګه شو واغرقنا الله غرق مکړه الذين اغه انسانانو كذبوا بآياتنا ان تکذیب کړه اوس موږ د آیاتونو انهم پدی وجبانی یقینا یو قوم و امین اندو بلند خلقو یو عامل بالعمحا عامل ویلش من دوار الله عمها امانه د سن اندو اوس بل نبی وإلى عاد ارسلنا الى عاد لګرو موږ عادیان الله قوم رود دی هود علیہ السلام قال يا قوم يا قوم سما اعبدوا الله خاص کې بندګي الله لا ما لكم من اله نشتا سوا الله نه بل څوک افلا تتقون تمره الله نه یریږي یره وکيرا قوم شو ویلي قوم راجک شو هود علیہ السلام لوي ویلي یو ته دروغ جنې دوی مولوی ته به قمق انساني نمر به ادب انسانان قمق له ته څنګه خبرې کوي چې دی والله اطاعت او دی والله بندگی نو قال الملأ ویل دي مالدارانو الذين انسانانو كفروا چې کفر کړو من قومه د قوم ددنا ان يقينا من تاغورو في صفات فقم خلطوب کې وان من غمان کو پتا من الكاذبين د دروغ جنو یو خطي قمقل دیم ته دروغ جن سړی د دروغ جن خبره موږ نه منو پدې کې چې حقدار د بندګي یو الله دی یو داغه جواب او زه قمقل نه يم زه د الله او رسول ما آیات دلیل په دې چې داخله کافر څخه شو چې نبی له قمقل ته نسبت وکي قالوا يا قومي ليس بي سفاهه نشف ما امانه قمقل ته
ولكني مگرچم رسول من رب العالمین واستاذم رب العالمین الله را لګره یم د الله استاذ قمقل مقل نیم د تاسو کوم خبره کوي سره راغلي وبلغوا زبانهم تاسو را پیغامات درب زمان وانا لكم اوزم ساوز پر ناسون خیر خوا امین امانتدار خیر خوا په دعوت توحید کې امین په دعوت رسالت کې امین ما ورسات کې اوس بیان د انعاماتو کې جوړای نوح علی السلام لاړو قوم لاړو تاسو پیدا کړی ډېر قوي تنه ور کړی مضبوطی قران کې الله فرمایله کجوري دومره اوچت خلکو دین چې بګنو نو الله یې اس پیدا ورنکړه دی باړای الله عذاب چې راشي به سره پینې شي بچ کړي آیات تعجب کوي انجاکم د دې وجنا چې راغله تاسو له ذکر یاداش من ربکم ساسو ضربنا علی رجل فیوسل منکم ساسو د جنس نه دلیل بدی چې انبیاء نه رجل منکم معنا بشری لینذرکم چې الله تاسو یې در کیه دی نبی وس بیان انعاماتو واذكر یاد کئ اسپاتم جعلکم جوی ګرځولې خلفاء جانشین من بعد قوم نوح وصدر علی السلام نا وزادکم وجر تاسو فی الخلق بری جوړ کې پراخیم مضبوطی تنه درکړه لک خلق ودا او فذكر یاد کئ الله انعامات مخکې مې فذكر دلته به ویلي یو کې اداش او بل کې به د نعمت شکریا لعلکم در پارچ شي کامیاب رحون معنا کامیاب شي دی ورته ویل خا ته دوه خبر لراغلي یو چې د پلار نه کې طریقې نه مواړی او دویم د دې وجنه چې دی والله بندګي دی حکومت قطن دواړه نشمنلې پلار نه کې تعالی نه پریدو دی والله بندګي نه کو بلکې الله له شریکان جوړه اوس وی کنه پلار نه کې طریقې نه داخله خلک کاړي قالو دی ویلي اجئتنا تراغره من لنا لنعبد الله چې موږ در آمدت شو وی الله تعالی وحده کی وازي ونصروا فريد ما هغه معبودان کان يعبد اباؤنا چې بندگی کړي واز موږ پلارانو یمان مراد طریقه د پلار نه کې طریقه پریدو دا قطن نه پریدو فتنا راوړه موږ لنا به ما هغه عذاب تایدنا چې تم تیرې ان كنت من الصادقين کوي رښتونو نام یتا موږ سره وعده کړی زعل استخلاص ورسات الله عذاب پراغه قال وی ویلی قد وقع یقینا واقع شو علیکم بتعصم من ربکم شاش ضرب دخانا رچون گندگی او د خشان غضب دغه خبر واوري دا تاسو وایي چې پلانې د الله شریک دي دا ستا پلان د نمونه خو دي دای د جړی زموار دای د تبي زموار دای د بادو زموار دای د دې زموار دا دغه هیڅ دلیل پې نشته آیات تاسو ما سره جګړه کوي فی اسماءین په بار دا غنمونه کې سمایتمو اج تاسو خو درې دی وا با کوم تاسو فلارانو دی باندې دلیل نشته بهم که تاسو دلیل پېښتانو د غز د میدان راوړی ځه ما نزل الله نه دی نازل کړی الله تعالی به د دې په معبودیت من سلطان سباشا دلیل انتظار کوي اني معكم من المنتظرين زم د انتظار کوونکو نه ورسات کې د نجات او د قوم بربادي فانجيناه الله وی نجات مور کې دل او الذين واغشات ایمان راوړ او د سلام برحمت من الناس من وجنا زمون پر رحمت قطعنا دا منا غسم کې دابر الذين لا يجر لدا هغه چا کذب بیااتنا شدروجنی غړي لوز منګا آیاتونو وما كانوا مؤمنين وجدا چنو دی ایماندار وز صالح علیہ السلام تذکرہ حاصل به دی اې دا قوم دروچت انجنيرانو دین په ګناو نه ایست الله برباد نکړه وارسل الى ثمود لګلو موږ سمودیان لا قوم ورود دی صالح علیہ السلام اخ ورور ودا یا اخ کې معنا د خیر خوا نسبیر ور نو
کله یوسف د چا په خیر خوای کې لګي هغه ورور ویل شي ورورا نسی ورته ویلي قال صالح علیہ السلام ویلي یا قومي ای زما قومه اعبد الله خاص کې بندګي الله اعلی مالکم نشتا سنا من اله غیره بل حقدار د بندګي سوا د الله نه خجاتکم یقینا راغلی تاسو له کار دلیل شاسو دربنا لازمی معنا د کارا به متعدی معنا ده کار کوي توحید کرا دی ویل مړ څنګه خلا جواب هذه ناقه الله اذا الله خذ لكم تاسو لنقا فزروها بريد تاكل شخرا كيف ارج الله اذا الله پسمکا مور کوي دی لړا له سوین تکلیف فياخذكم كن لاندې بگی تاسو عذاب علیم درنا کذاب هیڅ ورته موای پرې چې الله پسمکا باندې ګرځي عجیب وو خوا چې وکاڼې نه پیدا و یو ورځ بیٹو یو بس کړی او ټول قوم به په مور کولې هیڅ دوی دا وجلا وش بیان د نعمت وش کریات کوي اذ جعلكم شکر او ګرځولې خلفاء جانشینا من بعد عاد الرسل عاد انه زیدر کې په الارض پسمګه کې تتخذون چې تاسو جوړوي د میدانونو قصورا بنگلې وتنحتون الجبال وتراشغون بيوتا د پاره د کورونو څه مقصد دوګه شمس مکوا یو میدانونه دیږي بنگلې جوړ کړو کارخانه غرونه کې دنه کورونه جوړ کړو د شپاخي انجنيران و چې کانو کې دنه کور عجیب عجیب نقشې دا څومره لوی نعمت دی نفس کریات کې نعمت الله الته میدل کې مې معنا یاداش او مگر زی فی الارض پرېزمه کې مفسدين فساد کوونکې فساد کورونه کې فسادانو فساد سمانا دین د اسلام نه خلق منع کول صالح نه خلق منع کول داغه د معجزاتونه قوم څه جواب وکي قوم لاړه غریبانو لوي پښتنه کوم څه وای ویدل د صالح علیہ السلام راغله د نبوت داوی کړي آیا تاسو په دې باندې ایمان لرئ هغه ویل صالح خو څه کوي صالح په معجزات باندې موږ ایمان لرو وی موږ صالح هم نه منو معجزات هم نه منو او الله هم نه منو لا زدري وړو خلاص دومره لوی بد ماشانو قال الملؤون ویل دې مشران الذين اغ انسانانو استكبروا شری کړه وا من قومي د قوم ددنا للذين اغ انسانانو لرا چې کمزوري غنلې شي و کمزوري نو خو اصل کې دی غنلې و په جوړ شي ځکه ویلې لمن امن منهم چا چې دون ایمان راوړل اتعلمون ایتاسو پویږي ان صالحا یقینا صالح علیہ السلام لګلې شوی دی من ربي درب ددنا څه مخیل صالح منی د الله را لګلې قوم عجيبه قوم مؤمنانو صالح خو څه کوي چې دا کومه معجزه راوړې ده هغه موږ په سر سترګو قبول کړې ده موږ دواړه منو آیات دلیل پدې چې ایمان په معجزاتو د نبی باندې دار سړي ایمان ترقی په رواني نو قالو دی ویل ان ما ورسل به من باغ څمانه چې دا پر لګره شوی ایمان راوړون کیو ایمان هم دی ها تاسو ایمان پر راوړو او بس وې زینه منم قال الذين انوا خلقوا چلوي کړي وای ان بالذي یقینا من باغ څمانه چې تاسو ایمان راوړل کافرون انکار کو دا غینا بالکل سره منونه او نو موږ ډیر تیار یو کافرون کې معنا د انکار وا فعقروا د شر وکي زخمی کړه الله دې او خاونه فرمانی وکړه امر ربهم د امر درب د دوینا الله ورته ویلو کنه تاسو ودا پرې دی درې نمبر آیت کې وقالو دې ویل یا صالح اتنا راوړه موږ لرا بما عذاب تعیدنا شتم تیروي ان كنت من المرسلين كتيد الله الاساسهم زب اخلاص راولدا عذاب دراولا ورسات ک الله اوس بیان دي د عذاب کوي فاخذتهم الرجفه الليون ولدوا الى شرقا فاصبحوا ذي سباق ربقول كورن کی جات من الټ پراته آیات دلیل پدې دی باندې عذاب راغله د شپې سبا شو الله الټ پراته
ناته وګرځیدو انهم ددینا وقال یا قومي دا خمړي مړو سره خبره کوي یو جواب دار چې کله دا خبره کوله په وخت کې عذاب نه راغلی دویم د معجزه را حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه قسم بدر کې مردار کړل او یې غرزل کویلا په ورته نبی صلی الله علیه وسلم خبر وکړه عمر رضی الله عنه یا رسول الله دوی اوري واستاسو مکاوري دریم دار اسلام وافق خبره ده وقال وی یا قوم اسمع قوما لقد يقين ما رسول تاسو لا پیغامات دربو ما خیر خو یو کړه لكم تاسو لرا ولكن دمر خبر ده لا تحبون تاسو خو نه غنی الناس وین خیر خوان خیر خوان سره منیمنا دي جن رسوس نو عليه السلام کیسه ذکر کړي لوط عليه السلام مقصد بده چې هغه دعوت ورکي قوم مخالفتو کې عذاب راغی ولوتن معنا وارسلنا لوطن لګل لوط عليه السلام اذ قال لقومه شکل ویل دي قوم لرا اتاتون الفاحشه ایت سرازی بی حیا لرا ما سبقکم مستاسن وړاندې والند کړي په دې باندې من احد الشا من العالمین په دې مخلوق کې دې څه چل کو انکم یقینا تاسو لتاتون الرجال خامخ راځي سړول شاوتن بشاوت پورا کولو کې من دون النساء بد شال شپره دې زنانا فلنتم بلک تاسو یو قوم مسرفون زیاده کوونکی نارینه سره بد فیری کولا عبد الله بن عباس فرمایي وکم سړی چې نارینه سره بد فیری کوي د انسان چې کله مړ شي الله په دې قبر کې شکل د خنزیر اړي عیسی علیه السلام ولارته له قبر شام باندې چې ګوره مقام کې وکاسانه دی ور قبر کې ولیدل یو بور شدابل به وسوسو بیا ودا ور شدابل الله لوی ویری الله داخل خور ملرا جوړ کړه څوک دی چې کله جوړ کړو د دوړو عمل د قوملوت کړه دنیا کې ول سره دې سزا باندې الله دا مقرر کړ زهبی لیکلی درې قسم لوتین دي یو هغه انسان دی چې هغه کشر له بد نظر باندې ګوري شهوت پنيت دویم هغه انسان دی چې هغه سره لاس غاړه شینه اخلي دریم هغه انسان چې هغه سره بد فیری کوي ګناه کې اولنی دواړه سخت په نسبت سره دریم لا ځکه مقدمه شو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو وفد راغی دي کې او کشر له کو رسول الله ورسره کې د مشران له راوړاندې شي مقصد نبی صلی الله علیه وسلم تربیته مونږ لا چې ګوره د خلک ځان سره مپرې دی به زکوان لیکي و ما سره چې په یو تاکي اوی زنانه پاتې شي نو په ځمانه دومره نه یریګم لکه یو بیګری الګ چې ما سره پاتې شي د شیطانان قوی دي مصیبت پکې زیات دي سفیان ثوری حمام کې غسل کوو یو کشر په علاقه باندې تیر نو ویل چې وای باسیدا وای باسي زهبی دا خبرم لیکلی وکم انسانان چې مالدارانو بچي وغیرہ دې حکم بیانې په شان د زنانه و دی نه بو سره سره لاس ملاوي نه بو سره کینی دا سره ګوره په جنا کې واقع کیږي د امام احمد بن حنبل درس مې شعرات واغ سره یو کوشرو خوريو لکه نن دراو شبرانه ولیکره ولیم جدا لتاتون الرجال سلول راځي قوم سویلی وما كان جواب قومه نو جواب د قوم ددا الا ان قالوا مگر دې ټول ویل چې اخرجوا مباسيدي من قريتكم شاشيدي کلی ذکر د بار نه راغلی ابراهيم عليه السلام ورارو انه دا سخري نظام پاک کوي بل ځکه ویل چې قتل کوي دلته ویل چې وای باسي دا تعرض راغی مفسرین جواب کوي چې دا حصر اضافي دی کړي یو خبره کړي دا کله بل اوس بیان د عذاب فانجینا والله نجات مور کې دلو د الله مگر کزه ده كانت من الغابرين و د پات کې دن ګنا کافرانو سره عقیده کې شریک و ش عذاب الله پیراوس روم وروا الله عليهم بدوی باندې باران پنځور ګورا کیف کان عاقبت المجرمين څنګه شو انجام د مجرمینو شرط وزابي دو کسانو عمل د قوم لوط کې نو څه چل بکیږي رسول الله فرمایي چې اقتل الفاعل او المفعول دواړو وشني دویم
امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قرطبی دی نقل کړی دی هغه فرمایي چې د غر سر له خوځو اعلان دی روغ ورځي د پاس له کانو باران چې دې سره تشبیه وشي امام شافعی رحمه الله فرمایي د دیوال په خوا کې کینوي دیوال ور باندې روغ ورځي شي مردار شي خالد ابن ولید ابو بکر صاحب له خطر ولېګو وی دیږي کې اوسه سړې دی ناری نسل اراده نکاح کړی دا بس هغه ورته چې وای سوزوي قتل کې سوزوري پکار دی به چې سروي دی هغه سره انسان بد اخلاقی او بد فعلی وکړي به دایي صورت حال عبد الله ابن عباس فرمایي چې امي شو د حرام امي دا وکه حرام دا بوجنه ځکه دا چې جامعہ کې ګرځي به عام خلک غیبت کې واقعي چې ګور دا پلانې سروي ردا د کانو باران مې الله به وکي اوس بل نبی د دې حاصل لري تاجران خلقو الله شعیب علیہ السلام ورته راولېګو د ایسنا فرمانی وکړه مفسرین ذکر کوي عجیب نبی دل ویری دی خازن خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام دومره اوچت انسانو چې د عقیده تذکرہ د اخلاق او د اعمال ټولو تشریح کړی دا و الی مدینہ ای وارسلنا الله یې موږ لګلې او مدین لرا خاو مرور د شعیب قال شعیب علیہ السلام ویلی یا قوم اعبدوا الله یا قوم زما خاص کی بندگی الله لا مالکم نشتا اسرا من اله غیر د الله سبب المعبود قد جاءتكم يقينا راغلی تاسو کارن خمن ربکم شاسو دربنا یا بینۃ المتعدی معنا وکا توحید کار کوي فاوفوا الكيل پورا ور کوي پیمانه والميزان والطلا ولا تبخسوا الناس ومكما ويدي خلقنا اشياءهم شيء ندید فساد مکوې په لارځ پر اسمه کې بعد اصلاحها او سره د جوړوالي نه توحید ګناهونه مکوې سبر اسمه کا ګورا غړ وړا کوي ذالکم خیر لکم دا تاسو لغردا ان کنتم مؤمنین که تاسو کې ایمان د دې قوم یو بل عادتو لار کې مناسو خلک به ډاراول به تور مثال شو پونج دی دلته مناسو چې سړی براغه سوچ بنوي سي به باو پوګړه هغه سړی به ودانګل ډېر غلط حرکتو زم کچا باندې پښتنه وکړه چې به تور مثال کابل لکم طرف لار لاړه دوی ایسه تورخه مرده خودو سړی بشل ته ورشي کم زره روانه کابل لوي کاکا خو پاتې شو دشي ډېر غلط حرکتو منهاج المسلم کې لیکلي لوی یوسف پرې سودونی کې ادا چې مسلمان به عزت وکي مسلمان لکه راوخا ولا تقودوا مکی نه پاره ولا عربانه شخل يروي تعيدون کې معنا دی يروا وتصدون او خلق بندو یان سبیل الله اذا الله تعالی من اغه څوک چې ایمان راوړي به په الله وتبغونها ولټوي دی لړای وجن کوواله دې بچو مړه د دین د اسلام کې تعارض دی ټکر دی صحیح دین نه دی یا خواري کوي د په مقابله کې یا مسلمانو کې په دې باندې دا مپرې خدا یې غلط تصویر پیش کوي د دې قوم حالات او نعمتونو ذکر کوي واسکر یاد کې اس کنتم شوي قليلا کم کثرکم مالدار کړي غریب وي کنه مالدار کړي کم وي لوی خاندان درکې اون زرو ګوره کیف کان عاقبت المفسدين څنګه شو انجام د فسادانو څوک چې فساد کې الله انجام ډېر بد دی تخریب دی وس تقسیم د دې قوم دوه اقسام له یو قوم ایمان لري او بل نه مني وان كان طائفه اگر کې اورل منکم شاسنا ایمان راوړو بالذي پاس چې پیرا لګري شوم او طائفه بردل و چې ایمان راوړو پس بیرو صبر کوي حتا تدي يحكم الله چې الله فیصله وکي زمون ما بین او خير الحاکمین الله غره فیصله کوونکی نه دی قوم څه جواب ورکړي شعیب علیہ السلام له وجوزا دې کلی نزا یا ته کافر شه قال الملو نویل د ایماندارانو الذين انسانانو چلوی کړي وا من قومه د قومنا لنخرجنك من بخمخ توبه يا شعيب هو الذين انسانان چې ایمان راوړې ما کا ساسرا من قريتنا اسمن دري کلینا وزا دې ورته ویلي استعمال غريم مباشر یا به واپس کی په ملت نظم دی دین لا سوال او خدای ویلې شي چې شیخ په اصل لاړ شي دین معلومیږي نعوذ بالله من ذلک شعیب مکه کافرونو جواب داري
دوی چې کله خبره کوله شعیب علیہ السلام څخه غلی راش دي ګمانو کې شوړه داس مونږ ډله کې یہ اطلاق دعوت بای باندې شوی تقریبا دریم حدیث کې راځي کله د نفس دخول لوي شعاع الروح في الجسد روح لاړو جسد دا وقال شعيب عليه السلام ویلي ولو كنا كارهين اگر کوم بد غنون کې استاد دین الله قد افترينا ان يقين من بتړل یا الله فالله باندې دروغه ان عدنا كما وافش استاد ملت کې بعد اذ سيدنا چې الله موږ له نجات را کړې دی غینا وما يكون لنا ندی مناسب لنا ان نعود فيها شم دي کې نه نوځو نعود کې معنا دا واپس واري وا الا ان شاء الله مگر کوم چې الله غواړي چې موږ رب دې بکی استثناء منقطع وسع ربنا فراخ رب سمغاري وشل علما فعلم کې على الله خاص په الله باندې مزبان ځان سپارلې ربنا وسع دعاء د الشرف لیکن شکل د خیر دی د شي دعاء ظاهري خلکو له خیر معلومیږي نور د شر وزمنګ له قوم ما به کې فیصله وکړه خازن لکی ویزه کدا خطیب الانبیاء دی عجیب الفاظ راوړل باج مولانم دا مانځه کې دا دعا کوي کمان ځا اخر کې ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق یا الله زمونږ او د قوم په مابین کې جداواله را ولا مال نجات راکاس ما دا قوم ټوټ برباد کا قوم رسب شوی امين الله مون برباد کا ربنا یا رب زمون فیصلو ک بیننا زمون مابین کې او بین قومنا مابین د قوم زمون کې بالحق فرشته وانت تشي خير الفاتح غره فیصله کوونکو نه قوم شو ویلي دوی کې عادت او خال دی وجرو باندې وګرځیدل وی ار شر شعیب تایید کې بس تاوان والا دی رد کوي وقال الملو ویل دی ډلو الله او الذين مشرانو الذين انسانان كفروا چې کفر کړو د قومنا کته استابیداری وکړه د شعیب نو انکم اذا لخاسرون تاسو به په دې وخت تاوانین پر تاوان به کوي څه چرمو کې الله یو عذاب پیراو سو بس نور مرکار راټول کی جبريل برنه یو کلنګ پوکو چغې پیواله اکثر عذابونه جبريل دی خلکو باندې راوښتي چغې چې پیواله بس ارڅي دل کړو فاخذتهم الرجفه ان الله يوني ولد الى شلق سبق في دارهم بخل كورون کی جاسمين الټا پراتو دل ودا صلی الله تعالی علیه خیر خلقه محمد